ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شلې کاله او د بیبي عمر یو 80 کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دته په دماغو کې یو سودا پیدا شو چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کړی. اوس کېږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډا یم، زما ښځه د 80 کالو بوډۍ ده. کم شی چې د بچي د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو موږ نه سلب شوی پیغمبر وکړ نه 80 کالو بوډا نه او 80 بوډۍ نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی. شپه ده نیمه شپه تاسو تجربه خو وکئ لږه یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلی لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد را پاسه او یو 4 سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری اواز ورته وکړه. خو چې د اړه د دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه، بل څوک پکې نه وي. ښځه دې پکې نه وي، بچي دې پکې نه وي، کور دې پکې نه وي، مال دې پکې نه وي، دولت دې پکې نه وي، هېڅ نه وي. یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې اواز وکړه سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې تجربه شوې. نیمه شپه ده او ذکریا علیه السلام را پاسېده او داسې وکړه مونځ یې وکړه او څه کوي اوس اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو ورو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومې غضب اخته یو که نه دا ګپ تاسو خیال راکړئ او ته ما ته راشي چې دعا راته وکړي یا الله داسې کړي یا الله داسې کړي یا الله داسې دا په ایمان زباني جماعت دعا هغه ده چې ته نه یو ځای درپسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشئ موټی ولا ګرم کړئ چې دعا نه به مې نه وباسي زه خدای دا کامیاب که فلانې ته په ټوپونو شي چې لاړم جوړوال وتم هلته چې لاړ شي بیړه دې د هغه پلارم غر کړي دې خوا وګورئ هغه سړي نه دعا غواړي چې کوم په خپله بل ته لاس نیولي سر د در پورې که چېرته د خره سر در پورې تړلی په خپله تا نه غواړي بیړه دې غر کشه نو تا ته به څه دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعه د معاش تا ګرځوي نو به د هغه دعا به په تا څه لګي اوس الله مونږ نه پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې ځای چې دې ځای کې به ګورئ بل څوک نه اوسئ اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې ښځې زه بله ښځه کوم بوډاګان ښځه دې شته شته ته لږ نن چې لاړ شي ورته وایه زه بله کوم ښه ته ګوره چې په خښته دې ولي که نه تاسو کورونو کې ښځو سره ټرایي وکئ وایه ښځې زه خو بل واده کوم یاره که دې ښځې ته په کور کې پرېښوې په مخ مې دوښي
نو کستا خزا بلا خزا په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت خبره پوهیږي ستا خزا ځان سره په کور کې بلا خزا نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کړي دې ته سوچ کوئ ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا رو وندے خدای ته دعا خفیہ مانا پټا اوس سوي په دعا کې سوي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاردی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارض میں ختم دول قوام ختم ارض لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا دا توتیہ تمہید دے دا دعا دا قبول لپارا ولم اکن توتیہ تمہید دے خدا یار سخت خو یوم مہربانی دے دا چو ولم اکن بدعائک رب شقیا یا اللہ چی کلا میں در تا سوال کرے دے نو رد کرے دے نہ دے قبول کرے دے انی وہن العظم بڑا ہے ماں کمزور ہے ماں قوا میں ٹول ختم دی لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا نا امیدہ کرے دے نیمہ اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امیده مې نه کړې القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوه نو دی اوس څه وایي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای زان نرستو یریږم او خزه من بوډای ده چې ما نه رستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نه رستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جماعت کې چې ناس کې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جماعت کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور مان رستو به د اسلام خدمت څوک شته ها وای شیخ ناسي ګوګواني دا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو څه به وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزا من گره بوډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او څوک ہے الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا الله وبخماتا من لدنک ولیا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار ولیا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي یرثنی چې هغه زما میراث یوس ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شی
چا پیغمبري میشن چې مونږ نه وروسته دا خدمات چې دی هغه ته حواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي. اوس دا دعا چې خدای ته وشوه څه وخت کې په نیمه شپه کې نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و. اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی. اوس د نیمه غنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه جننا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وي. الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم دې یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کوشو نو مونږ د ډمو نامې خوخه دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوخته نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی ما حسیک هر یو د وجلو یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو دمه خوخه کړي دا دمه نامه پکې ما نه څوک پوښتنه وکړي چې زوی مې شوی دی او لور مې شوی ده څه نامه پکې کېدم اوس زه به څه نامه ورته ښیم او یا به د صحابیاتو نامه ورته ښیم او یا بله شپه زما یو نوسی شوی څه نامه پکې کېدو مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک وه اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه اوله او شهیده څه وه څنګه چې اسلام یې راوړو ټول قنبت یې خلاف شوه نو په نیزو باندې په دې شرمګاه کې وواله او د هغې نه شهیده شوه اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه ما په لونو نامې ایښي عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ بنوسو میں نامی خیدی فاطمہ سکینہ دا اوس بلا وشو په دیم سمیہ نام وزامنو میں نامی خیدی یوسف نحن احسن القصص خدای ورته وی یوسف علیہ السلام کیسے تھا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه و ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامه دی یا په باندې د سنما د ډمو نامې دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته را خو څه ګندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو
الکه چا په نامې دی ویل د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی. خانک او بایک توس نامي نو خو مال خره خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ خو خر په ځان هم خر نامه دی کړ. خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور را نو یو زخم نه دی چې به جوړ شي یو زخم نه دی چې به جوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشه. یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وږي کم علاج به کې کم اوس اپریدې زمې ما خدا شکر دی چې زه شوی وم نن شپېته کاله مخکې نو تبلیغي میشن راغلی او زمونږ کلي ته نو زه ورته نیکه راوویستم چې ارمان وسی شوی دی دعا ورته وکړئ او دم پې واچوه وی نامه مې پې نه دی ایښي وی د نیکه یې څه نامه ده ویل سلطان میر وی د پلار یې څه نامه ده ویل خان میر هغې امیر صاحب پکې وویلې چې د ده نامه شوه محمد امیر دا زما نامه خو خلکو ایښې وه محمد امیر کینې دا خانک او بایک به زم وی عزیزانو اسمان سره لگاو پیدا کړي اسمان سره په خدای قسم نن دې که سبا دې دا ملک د زرغون شاه دې دا ملک ورانیږي د دې قوم د لاسه د دې قوم او د دې قوم د مشرانو د لاسه دا ملک ورانیږي یا مارشل لا راځي یا دا ملک امریکای او انګريزانو ته بیا حواله کیږي د دې نااهلو د لاسه. ایو بزرگ وی چې دل کې پپولے جل اٹھے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دوسرا داندرے میں وہی اس وجہ سے د جگر د اور د وجه دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وې دې کور ته د خپل کور د ډیوې نه اور لګېدلی دی وای په ایمان چې د ټول پاکستان ته اور د قوم د مشرانو نه نه دی لګېدلی موجوده وخت کې چې څومره مشران د پاکستانی قوم دي د ټول ملک او ټول قوم ته اور د دې مشرانو د لاسه لګېدلی که نه دی کا مذهبي مشران دي او که دنیایي مشران دي هر یو له چې ونډاو کې پکې سپېږمې نه باسي چې دغه دی وخت دی خورس ککې نی غر کېږي بیا وروسته به شی چې ونډه نه میلاوي نو دا ټکې پړه ولیکئ چې نن پاکستان کې نن مذهبي مشر شته او نه دنیایي مشر شته ټول مفاد پرست او ټول خپل کور جوړونکي دي زه دا اورېدو درته نه وایم زه نه لیډر یم نه صدر یم نه لال قرطه یم نه وزیر یم نه ممبر یم نه مې د خدای د دې قوم وزیر او د دې ملک ممبر کی الله مې د قبر هم ترې لرې اوسه زه هېڅ نه کېږم خو دا ټکی پړه ولیکئ چې نن دې ملک ته اور د چا د لاسه لګېدلی دی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن پاکستان ته اورم زمونږ د لاسه لګېدلی د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې نیمه شپه کې راپاڅي او دا وایي چې نادا ربه
نداء خفیا نره غونډه आवाज ته ګوره چې ستا ژوند جوړیږي کنه ته ګوره چې ستا پوچه بیړۍ روانیږي کنه روانیږي پوچا هر شی به تا پسې منډې وایي اسمان نه خبر راغی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام دیر خونناک او دردناک دعا دے وکړه مطالبه دې منظور شو مبارک انا نبشرک معنا مبشر څه ته وایي مولانا مبارک دا ورته مبارک شو لکه استاد چې زوی شي کنه دا استاد چې زوی شي خو بمې خزم په ګډا شي نرانم په ګډا شي او چې لا سنتي وي تو په ولګ سنتي په د خري سور کې زیارت ته روان کړي ډول کې ور سره څه چل دی وي د حرامي سنت دی او سنت نه ته بوزا یا هسپتال ته بوزا سنتي کو راو په خدای قسم مونږ خو څومره ماشومان سنت کړي که څوک یو غوږ نه بل غوږ خبر لوري زامنم واده کړی دي یو غوږ نه بل غوږ ته خبر دا امیر صاحب په سیلاب یوړې شي څه بلا غستی بیړه فرق شي الکه واده دې لګي پیسې راته وسکه وې جدا خلک بسوي د خلکو په خلق خدای دې قرآن کچوران خلق بسوي خلق خود سپید ذات دي ارث پسې غاړي وای په ایمان چې دا ترو اوټ قوم چې د سپی په شان غاټي کړي بچا چې ورګي خو را به غپا پری ها وای بابم څومره شو پاړي وای ابا پری یعنی ته چې ورګي خو نه به سبا تصویر والیو ستا وظیفه به شروع کی چې ډېرې خې ورځې پخ کړې اب در پورې نور ډرامې کوي چې ورځې کله کې به خېوزا یا خدای دې وې وړي په کې خراب چولی الټا خیره به درته خدای ته ګورې په دې قوم موريږي خوراوي مکه روټیانې خوراوي زه په ایمان درته ډېر خلک ما ته کلوې د زوی واده دی مونږ ته دیونه مزارک شه په ما دې صد مور حق وسه زه کله عمر کې واده ته تلم زه دې لیدلم وینا ما په ما دې د پلار حق زارک شه ما مې واده ته غواړه ما مې مړی ته غواړه که زما مړی لرازي چرانه شي چې زه مړ شم او تاسو زما جنازې لراشي که ما خدای بخیل نه بیم که زه خدای او بخلم زه به د سړی زوی نه چې دا خلق زما جنازې لراشي زما عقیده څه ده زما عقیده دا ده چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چې را سره نه مې په خاقېدو پروا شته نه مې په کفن کولو پروا شته نه مې په جنازو پروا شته ممې لمبوي خلقا او ممې خخوي خلقا تاسو دا کلوالی کلیو یاره ډېر خونناک قبر راغی الله ډېر خونناک قبر راغی هلته چې د هغه د خنزیر بچی شول دننه قبر کپاس خونناکي نو پېڅه ایو پریدای و میړه یې مړو نو زوی ورته مور ته په درې مور چا دې څه خیریات به پسې وکړو ابا مې مړ ده چې بچیا درې دې وشو چې مړ ده ملایکو به خق بتاولای راو بتاولای وي اوس په خیریاتونو نه خلاصيږي ملایکو به ډتولې تا جلان دی وډتای کا قبر دی خد خناک ډیر مزیدار راشي نو په قبر څه دا وایا چې ممه لمبا وای خلقا ممه خخا وای خلقا ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا ممه لمبا وای خلقا
تاسو وختونه کوم ځای کې تېرېږي تاسو څه کوئ اوس په دغه خونه کېږي چې مونږ اودس کوو نو بس بیا یادوي اودس کوو دا مونځونه دې ستاسو کپرې وچي چې په مونږ اودس درته کار کېږي په مونږ اودس دا مونځونه دي دا مونځونه دي ستاسو ټول مونځګزار دې جماعت کې ناست دي په کلا وړو په دې منځ کې تحیات تاسو دوله کزل د تحیه لفظ څه لغت دی او ترجمه یې څه ده تحیات تاسو وایي که نه دا څه لغت دی او ترجمه یې څه ده یو منځګزار له نه ورځي یو ناسه لګیاو څه د ګونګیانو غوندې داسې او د ګونګي په خبره تاسو پوهېږئ اوس قیامت کې هم خدای ستا په خبره ځان پوهېده غواړي که نه چې تا ته ما مونځ درستولی او تا چې دا مونځ کړی دی په دې پلاني لفظ پکې پوهېدې نیت به دې څه و چې په مونځ کې به دې دا ویلو ته به څه وایې اوس یو یو در کې را پاسوم چې ته په دې ویترو کې تاسو اللهم انا وایې د دې ترجمه وکړئ یو لنور لا بعض دسی وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا اوس نشکرک سره لام وی ولا نشکرک ولا نفر اوس چې ولا سره دې نشکرک سره دې لا ویلو نو کافر دنیا به وګورئ دا تبلیغ والاو نه پوښتنې وکړئ د دې واسطه پېښېږي د ځناور سره چې مونځ پې تېروئ دا والا ورځیم نه لکه څه پکې وایي زه پکې 3 ځله قل هو وایم پویترو کې نه ورځي ایمان مفصل او ایمان مجمل پیژنئ نه نو عزیزانو په دې غاوره نشئ چېرته تاسو چې دا مونږ منځونه کوو زمونږ منځونه ځان له غرق دي د امامتۍ دپاره دي او ستاسو ځان له غرق دي هسې عادت شوي یې منځ نه دی او د منځ تقاضا څه ده چې کومه قرآن ویلی قرآن ویلی دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ سړی د بدو کارونو نه منې کي اوس ته منځګزار وګوره لوی ارامي به درته لوی منځګزار ښکاره شي لوی ارامي به لوی منځګزار درته ښکاره شي په دې ګیرو والاو کې کومې درته د ټاپ ارامیانو نه خو د زه به د سړي زوی نه دا اوس ګیري دي داسې خو پټو کې واخم ډېر ولاړي دا منځونه دي چې ته د اوښ غوندې په دواړو جام د شخوند کې او د حرام حلال تمیز درته نشته دا منځونه دي نو چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ته منځ کې او د ګناه نه بچ نه شوې نو دا منځ نه دی دا ډوکېږي نه
داسې ځان ستړی کې خوله دې ټیک نه ده عمل دې ټیک نه دی کردار دې ټیک نه دی حرام خورې زناکارې بېایمانه یې د مونځ دی پروسه کال یو ځای جنازه کې پېښ شوی منو مونږ یو ملګری و چا ورپسې اسقاط راوړو ویلې دا واله استاد نه 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 حرام دی حرام 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 او چې هغه جنازه خوا دې خو شو پټې والا بیا ورکو دی واغست نو که پټ سره کې بیا حلال شي او ښکاره جي بیا حرام نو عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر کار حیران کن دی دا اتهم عقل حیران شي چې خدایا زبد سکو ما سره بکیږي څه زما انجام بچي دیتم عقل حیران و زکریا علیہ السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب د عبادت خانه نه راووت قوم ته او جبا خو بنده خبرې نشي کولی فأوحى إليه نو چې په جبه یې نشو ویلی نو په اشاره یې قوم ته ووی چې څه کوئ ان سبحوا بکرة وعشیا اے قومه خدای یادوئ په وخت د سبا او په وخت د ماښام دغه قومونه عبادت دا دوه ټیمه په اشاره به عزیزانو ځان ته وګورئ هغه سوچ وکړئ چې زمون د دې خلقت غرض څه دی مونږ سره پیدا یو او زکریا علیہ السلام زوی څه لپاره غوښته تاسو ټول وایي ها دین د ځان له خو نه وغوښته خپل خدمت له خو نه وغوښته ځان له مزدورۍ له خو نه وغوښته څه لپاره وغوښته اوس مونږ پیدا چلی د خدای کارونو کول اولاد به څه له غواړي د خدای د دین دپاره د خدای د کارونو دپاره د خدای د مخلوق د خدمت دپاره اولاد به دې له غواړي دې له به نه غواړي چې زه به بوډا شم او زه به بوډۍ شم او دا به یې ګټي او زه به یې څټم او زه به کټ کې مردار پروت یم او دا زوی به مې راوړي او په خوله کې به یې راچي دغې له به یې نه غواړي په دې سنتو به عمل کې چې فهب لي من لدنک ولیا یرثني ويرث من آل یعقوب او واجعله رب رضیا خدایا زوی خوراکا خو واجعله رب رضیا داسې زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته پرې راضي کېږي پلار دعا کوي چې واجعله رب رضیا داسې زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته پرې راضي کېږي خدایا داسې زوی مه راکوه چې هغه کارونه کوي چې ته پرې خفه کېږي پیغمبرانو خدا میشن او د پیغمبرانو خدا غلا نن ته د خپل ملک لارې او د خپل ملک میشن ګور او خپل اولادم ګورئ او تماشې کوي چې مونږه پیسه کوو مونږ پیسه وایو
زمونږ تصورات ورته څه دي؟ تعلیم 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 خو د پاکستان کپره اوچی چلا. ایم ای سی الکان نو چابړي لګولې دي په سړک باندې او د نوکرای درکې نه لګي. ایم ای سی بی ای سی اف ای سی د جونیئر کلرکای درکې نه لګي. پاکستان کپره چیچلې د تعلیم خو تعلیم په تندرو لګا او بیا دلته تعلیم څه دی؟ پاکستان کیا تعلیم لا کم دے دے. نن سهار میں قتل آ رہے تیرے دے په دلارا چینیان او د کوریا ډرایوران ورته ناست او دا ظالم ماشینرای په ډبل ټیرونو لارای کې پرتی وي کمیسونه ویستي او بربند ډرایوینګ کولو خدا لارای داسې تیرول. دا مرګرو تمیل مالدی ته وګورئ. د کوریا او د چین نه راغلي دي او په پاکستان کې وګورئ هایوے درته جوړی. د پاکستان دولت بدوی کوریا او چین ته وړي. دا د پاکستان سنداګان په خړ سیلاب یوړې سب دوی څه بلاوالی دي چې دوی سړک نشي جوړول. یو سړک جوړول تا په 15 کاله کې ستانه کړ. تعلیم 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 کم دی او بیا تعلیم له په سکولونو کې خزي کېنولې دي. خزي الکانو ته جنکای سبق کوي. جنکای په سکولونو کې کېنولې ولې تعلیم خشه. جنکو تعلیم هم خشه دی خو دا بل لانجم خشه دی. خر بچیا تعلیم خشه دی. د بزرګانو لونه به درته وښیمه چې سار کالجونو ته روان دي. په تندر لګېدلی دی. دا ملک خو خدای دې زر کي چې خلاصی وشي. بله ورځ راته چاوید ته دا ټکی چې ته بسې کوې ما چې زه تاسو نه وړاندې غرق شم او تاسو راپسې غرق شئ میله به خوند زما خو دا ملک نوم په سترګو بدلی. قسم په خدای دی که مې سړی په سترګو ښه لګي. سړی ځکه چې د انسان بچی پاتې نه شي. ته به خیر غواړې ته به ورته د خیر کار کې رزیل به تا دشمن ګڼي. وایي په ایمان داسې ده. ته به خیر غواړې ته به ورته د خیر کار کې رزیل به تا دشمن ګڼي. که واړه دي او که زاړه دي او که ځوانان دي او که سپینګیري دي د مخې په نالت ټول د زناورو وروڼه دي. تاسو په ایمان وایئ د دې کلو خلک یې او په دې پوهېږئ. اخر ورته وایي چې دا زناورو ته پکې ګیا اچوي. اخر پېژنئ زناورو ته پکې ګیا اچوي. په هغې چې داسې په قطار زناور ولاړي غویان یا سنډاګان یا میخې یا خره یا قچر او هغې په دې اخر کې سپېږمې وردننه کړي. هر یو زناور دا وایي چې زما خېټه دې ډکه شي که دا وایي چې د دې بل زناور دې ډکه شي. دا وایه اوس وایي په ایمان مونږ هغه زناور یو که نه یو. اوس په پاکستان یې هر یو د بد لیوه بچی دا وایي چې زما خېټه دې ډکه شي او د بل دې قربان شي او که نه. دا وایي که نه وایي. که هر یو داسې نه تر ما پورې تر دې مسلې پورې تر دې منبره پورې که هر یو داسې نه زه به د سړي نه نه یم پیدا د سپي نه به پیدا یم. او که نه راشئ چې درته وښیم. دا زه چې داسې خبره وکړم خلک دې چون کوم کوي خو د یاري ما ته مخامخ کېدی نه شي. ځکه چې زه خو د هر چا رګونه پېژنم. ما ته خو د دې ټول ایمان معلوم دی.
هر یو اوس تاسو وګورئ کوم ملکی چې کوم حکومت تاسو جوړ کړي کسو غلاو کی وای چې دا غل دی ٹھیک لارو شوکي لار شوکي وای لار شوکي کافر تو ګور لارو شو جنازه نکی رهزن ورشي په جی ټي روډ باندې جرنل بس سټینډ سره دی خوا چې کما فروټو والا ناس په قطار باندې دا غریبان ناس دیو امونا ګرمه کېله دا دونه په دې سور تړک کې ناس دی ورته وخړځي پروندا بل اورس خبره ده پی ډی اے دلته یو محکمه حکومت جوړه کړې ده پکې د جهان ګڼ کپان کینو پی ډی اے ورته 30 لک روپۍ میاشت د پی ډی اے د 2 بلډینګونو کرایه ده 30 لک روپۍ میاشت یو بلډینګ په بارډر لینډ کې نیولې ده صدر کې او یو بلډینګ په مال روډ باندې نیولې ده 30 لک روپۍ میاشت دغه دواړو بلډینګونو کوي اوس په دې ټول صوبه سرحد کې د پی ډی اے کارکردګي وخایي سړکې جوړ کړې ک کوڅې جوړ کړې ک نالې جوړ کړې کوړې چاله ورکړه ک ترکاری چاله ورکړه کارکردګي وخایي دا صرف ګڼ کپستان جوړ کړي پکې یو ډایرکټر دی احمد جان دے کچنو میں دے آگرزی کچا پا دیوال چونا کر قانون دلاس کے واغستو رو باسا کنی مخکش او یارا چونا دی بیب اجازت آو بیب منقشے اکڑا مخکش بس غریب سره چې صحیح ولا ورکی احمد جان صاحب روان اسپیټرانی ګرځي صاحب نقشه دې نه پاس کړی او دغه دې شروع کړو دیوال ته ما ته وایه چې ځمکه ما اخیستې دا پیسې پې زه لګوم خښتې زه راوړم شګې زه راوړم مزدور لیبر ما لګولی دی تاله په کومې خوشحالۍ کې زه پیسې درکړم او نقشې در باندې پاس کړم زما خوښه ده چې څنګه یې جوړوم که ستا سرکاري ځای مې ونیو سرکاري لار مې ونیوه خو ته راشه ما چالان زه په کوڅو کې دننه ځای جوړوم او ته راپسې مجسټریټ یې ساتلی پی ډي اے تحصیلدار یې ساتلی پټواریان یې ساتلي پولیس یې ساتلی صاحب دغه د مر کارغان به در پسې راولي ړه به در نه بوټوځي که څه نه ورکې کور دې ورانوي کینی ښځه در نه بوځي ډېر شکر دی الله دې یو لس پی ډي اے نور هم جوړي ړه مې خوشحالي ما له خو نږدې نشي راتلی ستاسو دوا پکار هم تاسو ته په اور کې پراته مونږ جماعت کې کار کولو ال پی ډي اے والا راغلی مل روي نشي او دې وړه کې واچو بچه هغه تښتېدلی بیا رانغی د پی ډي اے کارکردګي وښایه دا نور شرمخان دی ملک شکولو دپاره ساتي نو بلډوزر یې راوستې وي دا غریبانو جونګړې ورانول هغې ورپسې کوته کې راغستي چې کوته کې راغستي دي بس تښتېدلي وکورم وران شه چې وران هم شي خدایم هلاک که چې هلاک شئ د چرګو مرض درته راغله د چرګو په ټوغکي مردار شئ نو چې غریب مزدورۍ ته هم نه پرېږدې لارې شکولو ته هم نه پرېږدې غلا ته هم نه پرېږدې ډاکې ته هم نه پرېږدې کور دې وران شه دا به چېرته ځي دوی به څه کوي ښه بیا یې ټرافک والا په ډګډګو سواره کړي او درې کلاشنکوپ هم ورسره
ستا به چابړې لګولې په سړک باندې ګاډی به دې لګولې چېرته الوچې قرمانه دا به دې پکې روډ دې بلاک کړی او خان خدای ګل هغه ډاډه بوټو ما ته خو د دوی ټیزرګي معلوم دي کلیر کټ آرډر دی چې سرمن د قوم نه وباسئ خواري او سړی به 10 12 15 پرچې د ورځې کوئ روای او که ناروای کنی را میدان ته دي شي او درې کاڼي ولا په لاس کې ورکوم چې دا آرډر تاسو کړی دی که نه دی تاسو پوه شوئ دا روراد پولیس نه دی پی ډي اے نه ده دا آسماني قهر دی چې در باندې نازل دی انشاءالله نور بیا خدای تیز دی دا ستاسو ښځې ستاسو قهر دی چې په تاسو په کور کې نازل دی که نه کړی دی دا ونه نازل دی که نه ستا به بیړه تباه شي په مزدورۍ چې کور ته راننوځي دا به لګي یو لوښی په یو له بل په بل له یو ماشوم هلته څپېړه بل پلار کفره وخورئ چې د ده کور ته راغلې ما ښه ورځ مې ونه کته تاسو ښځې داسې وایي که نه وایي بلمان په کور کې دننه خدای په یو قهر اړولي او چې کور نه بار روځي په بل قهر یې اړولي انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ ښه ورځ به نه ګورئ زامنو لا مو ګوره زمونږ اولاد ګوره ملا زامن ته خلاص نه دي د پیر خلاص نه دي د میا خلاص نه دي د سید خلاص نه دي په هر بازار کې ورته د ډمتوب او د کنجرتوب ډیپو جوړ دی اوس آرمی سټیډیم کې کمی و هغه کنجرتوب کې کمی و په 14 اگست به قیوم سټیډیم کې انشاءاللہ جسن خیبر درته لګي که هلته کې څه ډمتوب کمی و نو د قیوم سټیډیم کې به درته جشن خیبر ولګي ورځئ پې ما ته مخامخ یو دکاندار دی نو سهار را سره یو سړی ناست هغه ریکارډ چینجر راوړي دلته د دې سنبی نیم خولې بیا دی سنبی پیژنئ د دې سنبی نیم خولې بیا دی ریکارډ چینجر یې راویستو یې ټیکولو راټیکولو ما ته دې دته وګوره امرګري ته مې مالا خولو ته وګوره کمیس یې ویستی دی بربند دی دله هم دا خپل کار بې ډمتوب نه مزه نه ورکوي خو دې قوم ته بس چې دا ګوري دا دعا سړی وکړي چې خدای پاکه په دې قوم رحم وکړي ته به د سړي روغ غواړي سوزکی وګوره کم سړی چې سوزکی چلی ورسره کلنډري کوي خدا د دې نه ذلیل کار بلي په هغې کې هغه ارنې وګوره چې کوم قسم لګوي او بیا یې پکې ریکارډ چینجر یې لګوي چې در سره تیر شي ته به وایې چې د ټول پاکستان ډمان را سره تیر بیا کوم دا ایربسونه چې کوم کراچۍ او لاهور ته ځي په دې کې بلو پرنټ فلمونه چلی دا ټولې سورلی ورته ناست دی او بلو پرنټ فلمونه په هغې کې ښځې هم ناست عزیزانو عرض مې دا و چې څو پورې د ذکریا علیه السلام غوندې د خدای اعتماد نه یې کړی او خدای نه غوښته نه یې کړي او خدای تمزان نه سپارلی د خدای دا مشفقانه سوال و جواب هم ولیدو چې ذکریا سوال د خدای د پاره کوي نو ورته څومره په خوند جواب راځي څومره په خوند خدای زوی د دین د پاره راکړي نو انا نبشرک بغلام اسمه
یحیی. اوس خو چې د چا زوی شي مونږ ورته وایو مبارک شه. هغه زوی د دین دپاره چې غوښته نو اسمان نه ورته مبارکي راله چې ذکریا علیه السلام مبارک شه. خدای ورته ستاسو زوی چې وشي خره لنګه شي. خره کوڅه کې ډول کې غړچ 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 څه چل دی د پلاني زوی شه. د پلاني زوی نه پلاني ښځه بېګا شپېدلې ده د ځان طلاق. تاسو پوه شئ زیره ولا د اسمان نه راغی. یا زکریا او بدبخت قومه او بدبخت قومه او د خدای نه لرې او باغي قومه. زما دې د خدای په ذات قسمي او دا ګیره به د سپي په کونه ولاړئ که تاسو په پاکستان کې ښې ورځې ولیدې او مړم نو په قبر مې غټه سوټه غولو کوي. وقتی طور ونډه درته شوې ده. مولیانو تم ونډې شوي دي، پیرانو تم شوي دي، بزرګانو تم شوي دي، تاسو تم شوي دي، سپېږمۍ پکې ورمنډلي. خو انشاءالله داسې قبض بم شي چې زور به کوئ او سنبۍ نه بم سوټه نه وځي او سر به خپل وخورئ. دا واوره اوس اخر کې ورته څه زوی خو یې ورکړو پیدا شو. خدای مبارکي هم ورکړه چې د 3 کالو شو نو الله پیغمبر کړو. څه شی کو پیغمبر کې چې د 3 کالو تاسو چې د 3 کالو شي څه شي مونږ چې د 3 کالو ماشوم چې څه شي ورته دله کنځنې وکړه ستا منی منی مونږ ورته دا ستا منی منی. چې د 3 کالو شو نو خدای والا پیغمبري ورکړه. او بیا ولا صفت پکې پیدا کړه وبرن بوالديه. د مور او پلار ډېر فرمان بادرا ډېر لوی صاحب. او چې مړ شي دار مړي 3 حالت. یو د مور نه د پیدا کېدو وخت، یو د مړ کېدو وخت، یو د قبر نه د پاسېدو وخت. هر انسان باندې دا 3 وخت راځي. مور نه چې پیدا شي، بیا چې مړ کېږي، بیا چې د قبر نه پاسي. خدای اوس څه وایي وسلام علیه یوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله وسلام عليه يوم ولد. الله وی دې د مور نه چې پیدا کېدو نو دار قسم آفتونو نه پامان کېو. مور نه چې کوم ماشوم پیدا شو نو اول بانګ ورته شیطان په غوږ کې وایي چې دنیا ته خوراله چې بل چا پسې لار نشي ګوره. زما په خبره پوهېږي. الله وی دې د مور نه چې پیدا کېدو نو شیطان مې نږدې نه ور پرېښی. شیطان مې ته لرې ساتلی. وسلام علیه یوم ولد. او د مړ کېدو په ټایم کې هم شیطان ورته ولاړ وي. دی چې اشهد ان لا اله الا الله وایي، شیطان وایي چې ووایه چې 2 خدایان دي چې یخ اوبه در باندې وڅښي. د زنکدن په وخت کې هر سړی داسې تږی وي، داسې تږی وي چې دی دا وایي چې که دا د دنیا سیندونه زما خوله کې راواچه نو تنده به مې ورکه نه شي. شیطان یو ډک جام د اوبو یخ لاس کې نیولی چې ووایه چې 2 خدایان دي نو دا یخ اوبه وڅښي. په دغه وخت کې د ګټې او د بیلات کدی ووایي او بو کې متیازي کړي هغه اوبه ویم نه بس عمر لدې بیړه تباه شو. الله وی ويوم يموت چې مړ کېدو نو هم شیطان نږدې نه ور پرېږدي. ويوم
ويبعث حيا. او د قیامت پر ورځ چې قبر نه راپاسي نو د پیغمبرانو په ټولي کې به ولاړ پلار دین د پاره غوښته او درې نیکای مې ورسره وکړي چې پیدا شو یو نیکی چې مړ کېدو